د کابل نوی ښار د افغانستان د پرمختګ یو نوی هیله. نن مو د افغانستان یو له سترو ملي پروژو کابل نوی ښار په اړه له یو ځانګړي راپور سره ملو. دا پروژه د پام وړ بدلون په حال کې ده او د هیواد خلکو ته د ښه راتلونکي لپاره ډېرې هیلې پیدا کړي دي. د راپور له پیلولو مخکې مهرباني وکړئ د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کړئ تر څو د ټول هیواد د وروستیو ویډیوګانو، راپورونو او پراختیایي برنامو څخه خبر سئ. له موږ سره پاتې سئ. کابل نوی ښار د افغانستان یو له سترو زیربنایي او ښارجوړونې پروژو څخه دی چې د اسلامي امارت د حکومت پر مهال په لا ډیر جدیت سره پیل شوی دی. دا پروژه د ښارجوړونې او مسکن وزارت له لوري د کورنیو خصوصي شرکتونو په همکارۍ پرمخ وړل کېږي او سلګونه استوګنیز بلاکونه، ښوونځي، پوهنتونونه، روغتونونه، جوماتونه، پارکونه، ولایتي ترمینلونه، سړکونه او نور عام المنفعه تاسیسات پکې شامل دي. د پروژې لومړني کارونه چې پخوا د ځانګړو سیاسي شرایطو له امله ځنډېدلې وه اوس په چټکۍ سره دوام لري. په تیرو 2 کلونو کې ډېری تمرکز پر زیربنایي پروژو لکه سړکونه، د اوبو رسول، کانالیزاسیون او برېښنا باندې وه. ګڼ شمېر شرکتونه د دې پروژې په ډیزاین او پلي کولو کې رول لري او اوس مهال د دقیق پلان او نړیوال معیارونو سره سم دا عصري ښار جوړوي. د دې ښار په ډیزاین کې د ښاریانو ټولې اساسي اړتیاوې په پام کې نیول سوي دي. د هرې ناحیې لپاره د اټکل سوي نفوس پر بنسټ مرکزونه لکه ښوونځي، کلینیک، پارک، بازار، پارکینګ او د ترانسپورت وسایط په پام کې نیول سوي دي. د اروپایي ښارونو معیاري جوړښت ته په پام سره کابل نوی ښار د کورنیو او نړیوالو انجینرانو په همکارۍ ډیزاین سوی او د دیني، کلتوري باورونو او افغاني ټولنې اړتیاوو ته په پام سره بڼه ورکړل سوې ده. د لومړي پړاو په الف سیمه کې د پلان جوړونې کارونه بشپړ سوي او د استوګنې نمرې به ډېر ژر غوښتونکو ته وسپارل شي. 14 پوړیز بلاکونه، 3 خونو او 4 خونو واحدونو، سوداګریز مرکزونه او زرغونې سیمې په عصري او منظم ډول جوړ سوي دي. همدارنګه یو لوی جامع جومات چې د 2000 لمونځ کوونکو ظرفیت لري نږدې بشپړ سوی او روغتون، کلینیکونه، ښوونځي او ښاري خدماتي مرکزونه د ګټې اخیستنې په حال کې دي. د سیمې خلک چې اوس په دې بلاکونو کې ژوند کوي د چمتو سوي امکاناتو لکه تازه اوبو، دوامداره برېښنا، تعلیمي مرکزونو او روغتیایي خدماتو څخه پوره رضایت لري. کورنیو قراردادي شرکتونه د کورنیو ساختماني توکو او په ځینې مواردو کې د بهرنیو توکو په کارولو سره هڅه کوي چې پروژه په لوړ کیفیت او لنډ وخت کې بشپړ کړي. تر اوسه پورې سلګونه کسان په دې پروژه کې په کار بوخت دي او د اټکلونو له مخې راتلونکي کال به دا شمېر له 1,000 څخه ډېر سي. د دې پروژې یو مهمه ځانګړتیا د نمرو او اپارتمانونو د ثبت او پیرلو په بهیر کې روڼتیا ده. د هیواد دننه او بهر ښاریان کولی سي په اسانۍ سره د رسمي سایټونو له لارې نوملیکنه وکړي او پانګونه وکړي. نمرې به په 5 تر 10 کلونو قسطونو کې هیوادوالو ته ورکول کېږي او په دې بهیر کې واسطې ته اړتیا نشته. همداراز له ټولو قدرمنو افغانانو څخه غوښتنه کېږي چې د دې ښار په جوړولو کې په همکارۍ او پانګونې سره د خپل هیواد بیا رغونې او پرمختګ په لور یو لوی ګام پورته کړي. د کابل نوی ښار پروژه یوازې یو ساختماني پروژه نه ده بلکې د نوي ژوند په لور یو لوی ګام دی چې د نن او سبا نسل لپاره معیاري امکانات لري. د خلکو، دولت او خصوصي سکتور په همکارۍ دا هیله په حقیقت بدلیدلی سي. د کابل نوی ښار په اړه د وروستیو راپورونو ترلاسه کولو لپاره حتما د عروج ادارې چینل سبسکرایب کړئ.